یوه اهمه مسله مسافر د کوم ځای په اعتبار سره سرسایه به ورکوي. آیا د خپل وطن موافق به سرسایه ورکوي چې څومره په پاکستان کې یا افغانستان کې یا په بل ملک کې کم سرسایه وي هغه په اعتبار سره ورکوي، یا او کنه چې کم ځای کې اوسیږي د هغه اعتبار. نو محترمو جواب دا دی چې یو کس بهر اوسیږي، یعنی په کم ځای اوسیږي په هغه ځای په اعتبار سره به دا کس سرسایه ورکوي. اوس دا خبره میا ساتئ چې کم د کس نابالغ ماشومان دي د هغې سرسایه به هم دا د هغه ځای په موافق باندې به دا ادا کوي، او چې کم بالغ ماشومان دي نو چې کم ملک کې هغې ماشومان اوسیږي د هغه په اعتبار سره به دا ورکوي. مثلا په پېښور کې اوسیږي، پاکستان کې دا په سعودي کې دی، نو سعودي کې خو خپل اعتبار یعنی چې سعودي څومره روپۍ راځي خپل به هم ورکوي، د نابالغ ماشومانو هم د هغه اعتبار سره به سرسایه ورکوي. او چې د کم بالغ ماشومان دي یعنی کم بالغ دي نو هغوی چې دی د پېښور د پاکستان په اعتبار سره به دا سرسایه ورکوي.